سلامونه، هیله ده چې روغ به وئ. کوم ملګري چې آیس نیټورک یې انسټال کړی ده په خپل موبایل کې آیس نیټورک لري، سبا د جمعې په ورځ به 2 بجې 30 دقیقې آیس نیټورک په اوکی ایکس ایکسچینج کې د ټریډ لپاره وړاندې کیږي. نو تاسې د دې لپاره چې خپل آیس کوین له آیس نیټورک اپلیکیشن څخه اوکی ایکس ایکسچینج ته ولیږئ. تاسې لاړ شئ پلی سټور کې اوکی ایکس ایکسچینج ولیکئ، اپلیکیشن انسټال کړئ. کله چې تاسې اپلیکیشن انسټال کړ نو تاسې به راشئ په اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. تاسو څخه جیمیل آی ډي او ورسره په څنګ کې د موبایل نمبر او ریفرل کوډ غواړي. کوډ موږ درته په واتساپ ګروپ کې لیږلی ده. کله چې تاسې دا درې ورکړل ستاسې موبایل نمبر ته به کوډ راشي، خو موبایل نمبر ته چې کوډ راځي کله زر راشي، کله وخت اخلي، تقریبا 15 یا 10 دقیقې. نو تاسو ته چې کله موبایل ته کوډ راغی هغه به داخل کړئ، د جیمیل کوډ به داخل کړئ. نو تاسې به په دې ډول د صرافۍ ته داخل شئ او پاسورډ به هم ورکړئ. پاسورډ هر وخت چې ورکوئ یو سخت پاسورډ به ورکړئ. له هغه نه وروسته تاسو ته د پیسکي په نوم یو آپشن راځي. په پیسکي آپشن کې ستاسې د موبایل هغه سکرین کوډ چې دا کله چې تاسې موبایل بند کړئ بیا یې خلاصوئ سکرین ته که تاسې عددي کوډ ورکړی وي یا که تاسې د ګوتې نښانه ورکړی وي هغه به دلته په ایکسچینج کې هم ورکړئ. هغه کوډ به ستاسې کله چې دغه اپلیکیشن خلاصوئ دغه کوډ به له تاسو څخه غواړي. له هغې وروسته به تاسې په الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ باندې دغه اپلیکیشن وریفای کړئ. د اپلیکیشن د وریفای کولو طریقه ډیره اسانه ده، لکه څه ډول چې موږ باینانس وریفای کوو، لکه څه ډول چې موږ میکسي ایکسچینج وریفای کوو، په همدې ډول همدغه ایکسچینج هم وریفای کولی شئ. د میکسي او همداشان د باینانس د وریفای کولو په اړه زموږ د یوټیوب په چینل کې ویډیوګانې شته، هغه وګورئ. په همدې ډول دلته هغه طریقه ترسره کیږي. کله چې تاسې دغه ایکسچینج اوکی ایکس ایکسچینج وریفای کړ نو تاسې به راشئ د ډیپازیټ لپاره به دلته په ډیپازیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسې په ډیپازیټ باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به یوه بله صفحه راشي. هغه صفحه به په دې ډول وي. په دې صفحه کې تاسې په دې سرچ کې آیس ولیکئ. کله چې تاسې په سرچ کې آیس ولیکئ تاسو ته به دې ډول صفحه راشي. دلته به نیټورک ورته همدغه نیټورک چې کوم لیکل شوی دی آیس بی اس سی دغه نیټورک به انتخاب کړئ. کله چې تاسې دغه نیټورک باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به د ډیپازیټ یو ادرس کریټ شي، جوړ به شي، هغه له دې ځای څخه کاپي کړئ. کله چې تاسې ادرس له دې ځای څخه کاپي کړ، کله چې تاسې را داخل شوئ د آیس کوین ته نو تاسې پورته د صفحه کش کړئ او دلته په دې صفحه کې چې دا کومه لیکنه راغلی ده بی ان بی سمارټ چین ادرس نو دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسې هغه ادرس کاپي کړئ. کله چې کاپي کړ خپل ادرس نو هغه ادرس کنفرم کړئ. لاندې درته د کنفرم ادرس په نوم یو آپشن راځي، هغه باندې به کلیک وکړئ او ادرس به کنفرم کړئ. نو له هغې وروسته دغه د آیس کوین کومه کمیټي چې ده هغه په تاسو ته تر سبا پورې خپل آیس کوین چې دي هغه به ستاسې اوکی ایکس ایکسچینج ته لیږي او سبا په 2 بجې 50 دقیقې به تاسې آیس کوین خرڅوئ. خو کله چې تاسې راغلی د آیس نیټورک ته دلته یو آپشن ده، دا آپشن چې هر څلروي ساعته وروسته وهل کیږي او تاسو ته دغه د ارنینګ دغه پیریود چې ده دغه شروع کیږي. نو کله چې تاسو دا سټارټ کړ نو دلته په دې باندې چې تاسو کلیک وکړ یو بل آپشن راځي، دغه صفحه راځي. کله چې دا صفحه خلاصه شوه دلته په دې آپشن پیر سټیکینګ بونس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړ هلته 2 داسې آپشنونه دي په دې ډول په شنه رنګ کې دي. نو کله چې تاسو دې ته داخل شوئ دا پاسنی چې دی دلته یې کال لیکلی او ښکتنی چې دی هلته یې دغه د آیس کوین فیصدي لیکلی. پاسني کې داسې په دې ډول یو لاین دی، په هغې باندې کلیک چې وکړئ د همدې ډول مخته شاته ځي.
دلته 15 کاله 4 کاله لیکلي وي، دا به ښکته راوړئ دې ځای ته 1 کال به شي او ښکته کې فیصدي ده. کله چې تاسې په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسې به 30 50 شپېته سل تاسې به راشئ دې خوا کې به 20 یا 30% باندې کلیک وکړئ، هغه به سټه کړئ. 1 کال وروسته د کومه فیصدي چې تاسې سټه کړه هغه به 1 کال وروسته درکول کیږي. لکه د ما چې دلته سټه کړی دی تقریبا 26 کوینونه چې دی هغه به ماته 1 کال وروسته راکول کیږي او د پاتې کوینونه چې دی دا به زه سبا ته له دې اپلیکیشن څخه خپل OKX اکسچینج ته لیږم. بدون له سټه کولو نه تاسو ته دوی دغه کوینونه نه درکوي. دغه طریقه به حتما کوئ، خو تاسې کم اندازه سټه کړئ یا 30% یا 40 هغه ستاسو خوښه ده چې هر څومره سټه کوئ. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې خپل آیس کوین له آیس نیټورک څخه OKX اکسچینج ته ولیږئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.